نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. الله جل شانه د ماشومانو څه حقونه په موږ باندې ایښودي. خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې تعلیم موږ ته راکړی دی. لومړی حق د ماشوم چې کوم دی هغه د هغه په غوږ کې اذان کول دي. دغه حساب دویم نمبر حق تحنیک کول دي. دریم نمبر دا هغه نوم ایښودل دي او څلورم نمبر عقیقه د هغه کول دي. پنځم نمبر هغه ته اسلامي آداب او د هغه ښه تربیت کول دي. نو لومړی حق چې کوم دی د هغه په غوږ کې اذان کول. د اذان په باره کې د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي رضي الله عنه حين ولدته فاطمة بالصلاة. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکتلو چې اذن فی اذن الحسن بن علی، چې د حضرت حسن رضی الله عنه په غوږ کې څه کولو؟ اذان یې کولو. حين ولدته فاطمة بالصلاة، کله چې حضرت فاطمة الزهراء رضی الله عنها هغه وزي کول. یعنی چې کله ماشوم پیدا شي نو لومړی حق د هغه څه دی؟ په غوږ کې ورته اذان. د نورو کنز العمال یا د حساب د نورو احادیثو نه دا ثابت دي چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ښي غوږ کې اذان او په ګز غوږ کې اقامت کړی دی. ټیک شو؟ په ښي غوږ کې اذان او په ګز غوږ کې اقامت. یاد ساتئ دا اذان او دا اقامت دا هر څوک کولی شي، هر مسلمان دپاره دی اجازت شته دی. ګورئ ټیک شو؟ خو دومره قدرې کار دی چې اذان څنګه چې دا د مونځ دپاره اذان په کومه طریقه کوی شي، په آرام آرام سره. ډېر اوچت اواز دې نه وي خیر دی، ځکه چې د مونځ دپاره بلنه چې کېږي په اوچت اواز دې وخت کې دا د برکت دپاره دی، خو لږ شانتې رو رو دی. اقامت دې مه جوړوئ. ټیک شو؟ اذان صحیح شوه. نو په ښي غوږ کې اذان او په ګز غوږ کې اقامت. دویم نمبر حق د ماشوم هغه تحنیک کول دی. تحنیک دا چې یو چواره یا یو کجوره هغه به ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه به په خولې مبارکه کې نرمه کړه. ټیک شو؟ وبې جوړله او هغه به چې کوم دی د ماشوم د تالو پورې ولګوله. دې ته څه وایي؟ تحنیک وایي. او دا سنت ته موږ نه پاتې شوی. ټیک شو جي؟ بعض ډېر کم خلک په دې باندې عمل کوي، خو تحنیک یو هغه دم د ماشوم حق دی. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان. زمونږ مور حضرت عائشة رضی الله عنها فرمایي چې ماشومان به ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راوستی شول، فیبرک علیهم، ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د دې دپاره د خیر و برکت دعا وفرمایله، ویحنکهم، او د دې به څه وکړلو؟ تحنیک به وکړلو. بل یو حدیث کې لږ مزید تفصیل دی. عن اسماء بنت ابي بکر رضی الله عنه انها حملت بعبد الله بن زبیر بمکه. حضرت اسماء بنت ابي بکر فرمایي چې دا په عبدالله ابن زبیر سره امیدواره وه په مکه شریفه کې. دا په مکه شریفه کې امیدواره وه، دوی بیا وروسته هجرت کړی. ٹھیک شو؟ قالت فولدت بقبا، چې دا حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه دا ما په قبا کې وزیږولو. ثم اتيت به رسول الله، دې ما ښکلي پیغمبر ته راوستو، فوضعته في حجره، او دې ما د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غېږه کې کېښودلو. ثم دعا بتمرتنا، بیا ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو چواره راوغوښتله. ټیک شو؟ فمضغها، هغه ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وچوپله. ٹھیک شو جی؟ او ثم تفل فی، بیا ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه په خوله کې توکان توکلي.
سبحان الله. ثم حنکه، بیا خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هغه تحنیک کو، هغه چواره هغه کجوره دا هغه څه پورې ولګوله، تالو پورې ولګوله. ثم دعا له وبرک علیه، بیا خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خیر او برکت دعا د ده لپاره وغوښتله. وکان اول مولود ولد فی الاسلام، او دا اول ماشوم چې د هجرت نه بعد په مدینه طیبه کې هغه پیدا شوی. نو څه خبرې ته ثابت شي؟ دا ماشوم یو نیک صالح متبع شریعت انسان ته راوستل، د هغه په خوله کې لاړې توکل او د هغه تحنیک کول، د هغه دپاره د خیر و برکت دعا کول. اوس د دې سنت نه چې ماشوم محروم شي، ٹھیک شو جی، د دې طریقې نه چې محروم شي، نو هغه صحیح بیا هغه خو بیا سم بزرګي کړه، صحیح ده چې نو دې باندې عمل کول دي. ښه، دریم نمبر مونږ وویلې د هغه نوم ایښودل، ٹھیک شو جی، د هغه څه کول؟ نوم ایښودل. نو د هغه نوم ایښودلو باره کې د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث ته دی. عن ابن عباس رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حق الولد على الوالد ان يحسن اسمه ويحسن ادبه. کلی پیغمبر فرمای، حضرت ابن عباس رضی الله عنه راوی دی، وی چې د ماشوم حق په خپل پلار باندې دا دی چې دی د هغه ښکلي نوم کیږي، هغه څه کیږي؟ ښکلي نوم کیږي. ویحسن ادبه، او هغه ته ښکلي آداب هم وښیي، د هغه ښه تربیت هم وکړي. نو ښه ښکلي نوم یې ښودله، ٹھیک شوله. او زموږ پښتانه وروڼه څه کوي پوه شوې؟ کله پې نوم کیږي دریاب، څه شي؟ دریاب. د مونږ سره یو ماشوم هغه سبق وي، د هغه نوم و دریاب، ٹھیک شو. او بل ماشوم د هغه نوم سپین غر، څه شي؟ سپین غر. دا بلا نومونه دي؟ نه، دا د ماشوم حق چې کوم دی هغه خوړل دي. پوه شو. یو کس مونږ سره عمرې ته تللو، د هغه نوم و هندوستان ګل، څه شي؟ هندوستان ګل. هندوستان ګل، ٹھیک شو. یاد ساتئ داسې نومونه ایږدئ، ٹھیک شو، چې د هغې معنا ښکلي وي، د هغې معنی څه وي؟ ښکلي وي. داسې نوم ایښودل منع دي، پوه شو، چې د هغې په معنا کې تکبر وي، د هغې په معنا کې لویي وي، پوه شوې. لکه شاهنشاه، شاهنشاه نوم ایښودونه څه راغلی؟ منع راغلی ده. یا بالفرض داسې معنا چې د هغې معنا ټیک نه وي، لکه حمیم، ماشومانو نومونه جینکو نومونه حمیمه، پوه شوې، حمیمه، دا صحیح نوم نه دی. نو ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې نومونه بیا بدلول، ٹھیک شو. کله چا د حساب ګډوډ نوم یې معنی ټیک نه راشي، ٹھیک شو، نو هغه نوم دې اوس بدل کړي، نوم دې څه کړي؟ بدل دي کړي. ښه. او حدیث مبارک کې دام راځي که نه، پوه شو، چې تدعون یوم القیامة باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواه احمد و ابو داود. ٹھیک شو. ښکلي پیغمبر فرمایي د قیامت په ورځ به تاسو چې کوم دی په خپلو نومونو سره او ستاسو د پلارانو په نومونو سره برابر شي، نو ځکه تاسو خپل نومونه څه ږدئ؟ ښکلي ږدئ. بهرحال دا دریم نمبر حق شروع. څلورم نمبر حق عقیقه کول دي. دا هغه څه کول دي؟ عقیقه کول دي. عقیقه دا ده چې تاسو یو چیلي یا چیلې یا ګډه یا ګډه هغه ذبح کړئ. د دې نه علاوه غوا، میږه وغیره هم ذبح کولی شي، عقیقه به پې کېږي، خو بهتر پکې څه شی دی؟ چیلې، چیلي، ٹھیک شو، ګډه یا ګډه. ښه. ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې موږ ته فرمایي چې عن ام کرز رضی الله عنها قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول عن الغلام شاتان. ښکلي پیغمبر فرمایلي چې د ماشوم د طرف نه به دوه چیلي چې کوم دی هغه به څه کولی شي؟ ذبحه کولی شي. وعن الجاریة شاتن، او د جاریې د طرف نه، د ماشومې د طرف نه به یو چیلي یا چیلې. ولا یضرکم ذکرانا کنا او اناثا، او تاسو ته هېڅ ضرر نه رسي چې دا که چیلي وي که چیلې وي، که چیلي وي او که چیلې. اوس دې کې سوال دا دی، د ماشوم دپاره دوه دي او د ماشومې دپاره یو دی. نو دې دوه نقطې راته وایم. یو خو د نارینه چې کوم دی د هغه بدن، د هغه ټول اعضا، هغه د زنانه د هغې نه مختلف وي، په دې خبرو دی. او دغه حساب چې کوم دی په یو نارینه باندې ذمهدارۍ هم ډېرې دي په نسبت د زنانه. وګوره نارینه باندې مقرر کړي دي د زنانه خوراک سکاک د هغې ټوله خرچه برداشت کوو، دا به څوک کوي؟
دا به نارینه د حساب د میراث په حق کې چې کوم دی الله جل شانه د نارینه لپاره یو شانتي برخه مقرر کړې د زنانه لپاره نشي او بل یو غټه نقطه پکې دا ده چې دا یهود نو د یهودیانو به چې کوم دی د ماشوم د طرف نه به چیلې یا چیلې به ذبح کوله دا عقیقه خو د اسلام نه مخکې وه نو یهودیانو به د حساب کول چې د ماشوم د طرف نه به د ماشوم د طرف نه به چیلې یا چیلې به ذبح کوله او د ماشومې د طرف نه به څه نه کوله د ماشومې د طرف نه به هېڅ هم نه کول نو ښکلی پیغمبر چې راغللو ښکلی پیغمبر خو دا ویلي یهودیانو مخالفت وکړي نو ښکلی پیغمبر ووایي چې دا یهودیان یو دغه کوي ذبحه کوي تاسو دوه کوي او دا یهودیان چې کوم دي دا د زنانو د ماشوم د جینکو د طرف نه ماشومې د طرف نه دوی ذبحه نه کوي نو تاسو د دې طرف نه څه کوي ذبحه وکوي نو د دې اصله بنیاد دا دی چې یهودیانو به چې کوم دي د ماشوم د طرف نه به ذبحه کوله د ماشومې د طرف نه به نه کوله ښکلی پیغمبر څه وکړلو د ماشوم د طرف نه دوه کړل چې د یهودیانو سره مشابهت رانشي او د ماشومې د طرف نه یو چې هغه به یې بالکل نه کوله په دې خبرو ورسېد نو به هر حال ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ماشوم د طرف نه دوه د ماشومې د طرف نه یو او یو بل حدیث کې راځي عن ابن عباس رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم عق عن الحسن والحسین کبشا چې ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم دی د حضرت حسن رضی الله عنه او د حضرت حسین رضی الله عنه د طرف نه چې کوم دی هغه یو ګډ چې کوم دی کبش ګډ ته وایي د هغې د طرف نه یو ګډ کړی یا لکه که پلار دی غریب دی او نیکې مالداره دی نیکې څه دی مالدار ممکنه ده چې کوم وخت کې حضرت حسن رضی الله عنه حضرت حسین رضی الله عنه شوی نو بیا ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې طرف نه ځکه به عقیقه کړې وه چې ممکنه ده چې حضرت علی رضی الله عنه سره دومره هغه وخت کې څه وونه ٹھیک شو چې نو نیکې چې کوم د ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې طرف نه څه وکړله عقیقه وکړله یو دې کې یو عقیقې سره یو بل عمل دی چې د هغه ویښته به چې کوم دی وبخرېږي شي کوم د هغه ویښته پیدایشي کوم ویښته دي هغه به وخرېلی شي او د هغې ویښتو د وزن برابر چې کوم دی چاندي به هغه د الله په نوم باندې به ورکړي شي دې باره کې حدیث عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلقي رأسه ښکلی پیغمبر د حسن رضی الله عنه طرف نه چې کوم دی یو چیلې ذبح کړلو ټیک شو وی فرمایل یا فاطمه ای فاطمه احلقي رأسه د ده سر چې کوم دی اخریا وتصدقي بزینة شعره فضة او د ده د ویښتو د وزن برابر چې کوم دی هغه چاندي هغه اوتله ټیک شلو او فکان وزنه درهما او بعض درهم د هغې وزن یو درهم یا د درهم څه برخه جوړه شوله هغه چې کوم دی صدقه کړه نو دا چې کوم دی د هغه کم ویښته چې کوم دی هغه به اخري حقیقي کې دا هم دغه دی چې هغه ویښته به اخري ټیک شوله جي او هغه به د چاندې سره به وتلي هغه به د الله جل شانه په نوم باندې هغه ورکړي د حقیقي نور هم ډېر مسایل دي د دې دپاره کم قسم څاروي به اخلي چې کم قسم څاروي د قربانۍ دپاره شرط د هغې عمر چې څومره شرط دی ټیک شو دغه حساب د حقیقي دپاره هم هغه شرطونه دي لکه یې دپاره عمر 1 to 5 یو چې کوم دی 1 دا د چیلي دپاره یا د چیلې دپاره په دې خبره باندې که چېرې بالفرض صرف او صرف دغه چې کوم دی ګډ یا ګډه هغه د شپږو میاشتو نه عمر زیات وي او ښکاري د یو کال نو په هغې باندې وکولی شي 2 چې کوم دی دا د غوا میخې دپاره د کټۍ یا کټي دپاره د سخي یا د سخې دپاره 2 او 5 دا د اوښ دپاره چې کله د چیلي عمر هغه یو کال وي د غوا میخې عمر 2 کالی او د اوښ عمر 15 کالی نو هلته پې قرباني کېږي دې نه په کم عمر باندې قرباني نه کېږي نور هم چې کوم دی د دې آداب ښودلي دي چې یاره حقیقه کې تاسو بهتره دا ده چې هډوکي مات نه کوي هډوکي ماته نه کوي او بله خبره دا ده که چې هډوکي پکې مات کړو نو هېڅ مشکل نشته ګناه پکې نشته خو بهتره دغه ده داس یو نیکفالي غونته کې ده څنګه چې د اعضا سلامت دي یا الله دا ماشوم هم سالم وساتي دا یو نیکفالي غونته کې ده نو ضروري نه ده او دغه حساب د دې دعوت کې چې کوم دی خپلوان پردي د دې دعوت هم کولی شي بغیر دعوت هم د حساب ورکولی شي یاران دوستان خپلوان راغوښتې شي
په دې خبرو رسېدي. نو به هر حال د عقیقې باره کې ستاسو نور څه قسم پوښتنې هغه کولی شئ انشاءالله. او نور د ماشومانو باره کې د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه تعلیمات دي هغه به وخت تر وخته انشاءالله تاسو ته